وایي چې ورکه خاموشي شه د ګیلو نه بغیر نه کېږي. ورکه خاموشي شه د ګیلو نه بغیر نه کېږي. نن ولا ورځمه د ورتلو نه بغیر نه کېږي. او پتنګ لیونی نه دی چې په شمه باندې ځان سیزي. پتنګ لیونی نه دی چې په شمه باندې ځان سیزي. داسې فیصلې د سوځېدو نه بغیر نه کېږي. رحمت صاحب له بلنه ورغوم چې راشي او خپل کلام یې ترسره کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سوار ادبي غونچېله په پروګرام مبارکي ورکوم او پښتو ادبي رڼا الریاض سوار پښتو ادبي رڼا الریاض ان شاء الله تعالی هر قسم مرسته چې موږ تیار یو هغه که یوازې د دې تنظیم څونه تنظیمونه دي په سواد کې ان شاء الله موږ به دغه ځای نه مرستې ته تیار یو. په دې محفل کې زما لارښود زما استاد دریاب دولت خیل صاحب ناست دی. نن چې په دې ځای زه ولاړ یم دا د دوی برکت دی. ورسره د پښتو ادبي رڼا پخوانی سرپرستیاله ګلزار لالا دی، لالاجي بابا، د مدین ادبي ټولنې صدر اخوند صاحب، زاهد صاحب، الطاف جي، دا ټول راغلي. زه ټولو ملګرو ته هرکلی وایم، ستاینه کوم. دوه قطعې او یو غزل به خو د غزل مطلع نشته، هغه بیا په کلاغه دریاب صاحب رانیولي وایي چې د غرور په بام ولاړ دي هغه، چې د غرور په بام ولاړ دي هغه، دغه تندي زه ښکلولی نه شم، په دې ناکامه یم زه رحمته، زه قصیدې په چا لیکلی نه شم. مننه دي. وایي دې بازو له پکار دي چې خوله چپه کړي. ګلزار لالا دې بازو له پکار دي چې خوله چپه کړي. موږ د زمانې نه یو بل پیژنو او نس پړې د خوله د رحمت ځان پسې، موږ د نږدې نه یو بل پیژنو. مننه جي. ټول د انا ښکار شو بغاوت کوم. سعید صاحب ټول د انا ښکار شو بغاوت کوم، چا سره به مینه محبت کوم، او هر چاته مې بس په مخه خاو وي، ځان له به یوازې خوند رحمت کوم. مطلع نشته بخښنې سره خو شعرونه دي چې غریب پکې ځورېږي دلته عدم احتسال دی، غریب پکې ځورېږي دلته عدم احتسال دی، ړوند مو عدالت دی او ګونګی مو صحافت دی، او زمونږ په سر قدم د ځان له لار په بره ګوري، زمونږ په سر قدم د ځان له لار په بله ګوري، څو یاران د انا ښکار دي دلته لوی منافقت دی، او زمونږ په سر قدم د ځان له لار په بره ګوري، څو یاران د انا ښکار دي دلته لوی منافقت دی. او بابا آدم ټوپک راواخلي د آدم خونه کړي ورانه، آدم ټوپک راواخلي د آدم خونه کړي ورانه، بیا هم په فخر باندې وایو چې ژوندی انسانیت دی. غل او ساز پکې یو ځای شي وایي هر پې اخر نشته. الطاف جي غل او ساز پکې یو ځای شي وایي هر پې اخر نشته، زړه مې تور د دغه خلکو زړه مې شین د سیاست دی. او په دې مننه جي په دې خان او په خانجي باندې دوکه شو ډېر رحمته، په دې خان او په خانجي باندې دوکه شو ډېر رحمته، حق زمونږ یې هر ځای اخور دغه مال غنیمت دی. مننه.